بیا سنډاکۍ بابا د ټولو نه لکه غټ او د عبدالجبار شاه په لیږلو کې د سنډاکۍ بابا غټ او اصلي لاس و. نو سنډاکۍ بابا چې د تاکل د دارالعلوم نه راغلی و، دلته د نواب بدر خلاف او د بل خلاف و، لکه د سوات لښکر وکړی او دا وکړی او دا وکړی، لکه نوموړی سړی و، عالم هم و، د دیوبند عالم هم و، نوموړی هم و. او دی دغه بشام سره دا سنډاکۍ چې ورته و د هغې اوسېدونکی و. نو اوس سنډاکۍ بابا خو بهرحال یو عبدالجبار خو ولیږو. نو زما معلومات دا دي چې لکه کله دغه کېدو باچا صاحب باچا شو، نو نن سبا که د اسوات خلک پې زیات پیژني او دا میلمانه کېږو او که راله موږ به ورسره لاړ شو. د سوات د پلازمینې د باچا صاحب د محل نه واله د مینګورې د پل، یعنې چې بازار وشروع کړي، بازار خو ته اوس خو هم لاړ شو، خو د مینګورې دا پل د تانې او میونسپل کمیټې سره چې دی د دې پورې ډېر غټ ځنګل په شانتې ونې او میوهدارې او د سوري ونې او دا او دا. نو په دې مکان باغ چې ورته نن وایي چې دا د وزیرانو په ورځو کې وزیر باغ و. د دې قاضي صاحب ډېر مشهور و، خاندان اوس هم هغه جومات کې امامتي کوي او وکیلان پکې ډېر دي، ډېر پوه او تعلیم یافته خلک دی به. نو و چې د دې سنډاکۍ بابا په دې چل خو باچا صاحب پوه و چې یا دا راباندې یو یې لېږل دی او ما به هم لېر کړی. نو وایي چې هغه په دې مکان باغ دی دغه پسې راغی، بابا پسې، قاضي بابا پسې. نو نور علما یې راغونډ کړو. باچا صاحب ورته وی چې سړیا زه خو سنډاکۍ ته لاس اچوم، خو ستاسو نه یارېږم چې تاسو به اوس سبا بیا دغه کوئ. هغو له یقین ورکړو چې لکه سړیا هب دا پې که موږ ستا سره یو. نو وایي چې باچا صاحب ډېر خوشحال لاړ، یو نوکر ورسره دغه دی نه خپل دغه محل د غاړې نه وایي چې بس تاسو را سره لاسې نه بې فکره اوسئ. نو ده لکه تابیا جوړه کړه چې سنډاکۍ بابا غوندې طاقت د منځه ویسي. نو د ده د دې ارادې نه یو کس نوم یې نه معلوم، خو چې یو کس سنډاکۍ بابا پوه کړو چې بېګا له د مولانا خیر نشتی. نو په هغه ورځو کې دا شړۍ نه یا سواتی کمبل دا په یو څو ځایونو کې ډېر مشهور و. په هغه مشهورو ځایونو کې یوه دیولۍ وه. نو وایي دې دغه چې پوه شو سنډاکۍ بابا چې ره د میاګل دغه وران دی او بېګا له شپه خطرناکه ده. نو وایي په زوره یې مرید ته وي چې لکه هغه خوار شوي جولاد هغه شړۍ چې لکه هغه خو رانه وړه زه چې لاړ شو پسې. نو وایي دې داسې د دیولۍ په بهانه باندې خپې وویستې تله. نو د پورې د سیند نه پورې غر ته چې وخاته که نه د دیره د سوات په منځ کې. نو د هغې غر په سر باندې چې کېناست سوات ختم شو لکه سر دی که نه. نو وایي مرید یې په خپو زور که وچاپي که وایي ستړی و که نه. نو وایي سنډاکۍ بابا چغه کړه، ټپه یې وکړه او دغه ډېره کمالي ټپه ده، دا یاده ساتئ، ډېر کار به ترې واخیستی شي. وایي خدایه مالیار په سترګو ړوند کې، خدایه مالیار په سترګو ړوند کې، ګلان د باغه غورځوي زقم ساتینه. وایي دا ټپه یې وکړه، دیر طرف ته یې مخ کړ، مورید ته یې ویې زه اوس د خاطرې دغه ختم شو، اوس د خیر ځای ته رسېد او لاړ شو دیر ته. او بیا په هغه دیر کې حق رسېدلی دی او قبر هم هلته دی. نو د ده نه یې خو ځان لکه په داسې طریقه باندې خلاص کړو. بیا لکه دا وه چې په دې عبدالجبار شاه باچا وایي چې باچا و، دا زموږ د کلي فراموز خان اغداد خیل دا خبره ما ته کړې وه او هغه وایي چې زه په هغه وخت کې د 1800 کالو هلک وم، ملک و، د دې منګلور ملکانان دي. ما به ته دا زړې خبرې تپوس کړې، ډېر عمر سړی و. نو هغه ما ته وی چې زه مینګورې ته د ترونو کره تللی وم، د وزیرمال او پیر محمد خان او د نوشیروان خان دغه ترونه او وروڼه او دا دي که نه. نو وایي زه د هغو کره تللی وم چې د جمعې ورځ به لمونځ کېده د ملکانانو په جومات کې. نو د عبدالجبار شاه د پورې کابل نه راغی او په منبر باندې خپله خبره وکړه.
یوه خبره خو هغه دا کړې وه وی دی ډېر ښکلی او تا به وایي چې ښاپیری دی نو وی د ده به دا لټي نه وي دا مشدی یا لټي او یا دستار او څه ورته وایي که نه قولا لونګی دا په سر و نو وایي ده په هغې ممبر باندې دا د سر نه لېر کو او ویې لکه تاسو ته دا خلک وایي چې یاره دی قادیانی دی او دی دا دی او دا دا دی دا زما دا سر وګورئ په دې کې سړش دی هغوی دا زما د مخې خبره راته کو خو بهرحال راغی هلته خلکو ته به یې تقریر کړی نو وایي بیا د دې ملکانانو په حجره کې چې ډوډۍ خوړه وه هلته دمه کېده خبرې کولې جرګه یې کوله نو یې ګیر چاپېره یې وکاته نو په دغه وخت کې په دې منګوره کې د ټولو نه یو لو جینیس سړی پوه سړی هوښیار سړی نن هم مشران خبرې کوي او د هغه وایي دا عادت چې په یو کټ کې به ځان له کېناسته نه دا یو وخت به یې راغوڅه او د زنګون له پاسه به یې ایښي وه ناسپه په کټ کې او په حکیم صاحب باندې په باغوان حکیم صاحب باندې او د ملکانانو په حکیم صاحب باندې مشهور خو د هغه د هوښیارتیا ډېرې خبرې کېږي ما څه داسې را جمع کړي دي منګولې د خلکو نه نو وایي هغه دې جرګه کې نه و او نه د راغلی او نو وایي دې سید عبدالجبار شاه پسې سړی ولېږه چې لاړ شه باغوان حکیم ته وایي چې یاره دی راغلی ته خو نه راغلی نو وایي هغه چې راوسته نو سید عبدالجبار شاه باچا یې تپوس کړه لکه حکیمه ته په دې پوانې زه باچا یم نو ته خو نه راغلی زما سلام له یا په خیر له هغه دا ګیره په موټي کې ونیوه او ورته ویې په خدای مې د قسمې میا ګله چې څو دې سنډاکۍ وژلی نه یې که رانه باچا شوې نه خطا شوم هغه ورته ویې لکه زه راغلی یم نو خامخه باچا یم او دونه په خیر خامخه سړی ورځي سلام له نو هغه دا دغه ونیوه چې ته څه باچا یې څه نو وایي څه د عبدالجبار شاه ورته چې باچا نور څنګه یې نو هغه دا ګیره په موټي کې ونیوه که نه او داسې راټکې وړله په خدای مې د قسمې میا ګوله چې سنډاکۍ دې نه وژي لکه رانه باچا شوې نو دغه خبر هم د باچا صاحب په مغزو کې د میا ګل عبدالودود ګرځېده چې دا خو هلکه هغه حکیم صاحب باغوان حکیم صاحب دغه ته کړې وه سید عبدالجبار شاه ته او خبره رښتیا شوه ځکه چې سړی خو ویستی دی نو بهرحال دی وړګې سنډاکۍ یې خو د دې من نه لکه وویستو